د لوی مهربانه بخون کی سپیڅلی څښتن تعالی په سپیڅلی نامه نن به در سره د توبې په هکله خپل ویدو شریکوم لما سره اوسئ. توبه په هر مسلمان نارینه او زنانه باندې توبه ویستل واجب دي. الله جل جلاله فرمایي توبه وباسئ الله ته سوچا او خالصه توبه. د توبې تعریف: په شوي ګناه پښیمانه کېدل، له ګناه نه لاس اخیستل، په خپله ګناه اعتراف کول او د بیا لپاره دغې ګناه ته د نه ورنږدې کېدو کلک عزم او تصمیم نیول. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي څوک چې الله جل جلاله سره مخ کېدل خوښوي، الله جل جلاله هم له هغه سره مخامخ کېدل خوښوي، او څوک چې الله پاک سره مخامخ کېدل بد ګڼي، الله پاک جل جلاله هم ورسره مخ کېدل بد ګڼي او نه یې خوښوي. فاسق په دوه ډوله دی. یو هغه فاسق چې کافر وي، بل هغه فاسق چې بد عمله او بد کردار وي. کافر فاسق هغه دی چې په الله جل جلاله او د هغه پر رسول صلی الله علیه و آله وسلم ایمان او باور نه لري، د هدایت له لارې وتلی او د گمراهۍ په لاره روان شوی. لکه چې الله پاک فرمایي ترجمه: د خپل رب له اطاعت نه یې سر غړاوی وکړ او ایمان یې را نه وړ. بد عمله او بد کردار فاسق هغه دی چې شراب څښي، د حرام او ارتکاب کوي، زنا کوي، د الله جل جلاله نافرمانی کوي، د عبادت له لارې وځي او په ګناه کې داخل شي، خو الله پاک جل جلاله سره شرک او حصدار څوک نه وي نیولی. د دواړو ترمنځ فرق: هغه فاسق چې کافر هم وي یوازې په دوو صورتونو کې بخل کېدی شي. یو دا چې د شهادت کلمه ووایي او یا له مرګ نه مخکې له خپل کفر او شرک نه توبه وباسي، او د بد عمله فاسق له مرګ نه مخکې په توبه او په پښیمانۍ د بخل کېدو تمه کېدی شي، ځکه هغه ګناه چې اساسی د نفسانی خواهشاتو نوی نو د بخل کېدو تمه او امیدی کېدی شي، او هغه ګناه چې اساسی له کبر او غرور نوی د هغه د بخل کېدو هیڅ قسمه امید او تمه نشي کېدی. د ابلیس د سرکشۍ او نافرمانی منشا له همدې کبر څخه وه. نو اے انسان تا د پکار دی چې له خپلو ګناهونو نه توبه وباسي مخکې له دې چې مرګ درته راشي. کېدی شي الله پاک دې توبه قبوله کړي، لکه چې الله پاک فرمایي ترجمه: د توبې د قبرېدلو له امله د کړو ګناهونو نه ورته تیریږي او بخښنه ورته کوي. پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي له ګناه نه توبه کوونکی داسې دی لکه سړی چې ګناه نه وي کړی. حکایت دی چې یو سړی و، کله به یې چې ګناه وکړه نو په خپله کتابچه کې به یې یاداشت کوله. یوه ورځ یې ګناه وکړه، کتابچه یې خلاصه کړه چې خپله ګناه پکې یاداشت کړي، ګوري چې په کتابچه کې د آیات شریف لیکل شوی و. ترجمه: د شرک په ځای ایمان او د ګناه په ځای عفو او د سرکشۍ په ځای له بدیو نه بچ کېدل او پر ځای اطاعت لیکل کېږي، یعنی الله پاک به د دوی بدۍ په نیکۍ بدلوي. حکایت دی چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو ځل د مدینې منورې په یوه کوڅه کې تېرېده. یو ځوان مخې ته ورغی چې له لمنې لاندې یې د شرابو بوتل نیولی و. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ترې پوښتنه وکړه چې د لمنې لاندې دې څه پټ کړي دي؟ د لمنې لاندې شراب پټ کړي وي. ځوان شرمېده چې ویلی یې وې چې دا شراب دي. ځان سره یې په زړه کې وویل یا الله، حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ
په وړاندې می خجالت مکړي رسوا می مکړي او پرده می وکړه او بیا به هیڅ کله هم شراب ونڅکم بیا یې وویل امیر المؤمنین دا سرکه ده هغه ورته وویل ته یې ما ته وښایه ځوان هغه راښکاره کړه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې ولیده هغه سرکه وه وګورئ یوه نشه بنده د بل بنده له ویرې توبه وویسته نو الله پاک یې شراب په سرکه بدل کړه همدارنګه که چېرته یو مفلس نافرمانه سرکشه بنده له خپلو خرابو اعمالو نه په اخلاص سره توبه وباسي نو الله پاک به د ګناه او نافرمانۍ شراب د فرمانبردارۍ په سرکه باندې بدل کړي